زمو صوبایي موږ عجبه خبره دغه ده موږ په چمن کې اختیار نه منو د یوې کابل والا بلیان زما ته منو څنګه کې یا خالقه سخترې یو تر بل بدترې دي دا د چمن لغړیان یې نه مني د چمن لغړیان یې نه مني ولس یې نه مني په دا دومره لوی افغان یې مني په دا دومره لوی پښتون یې مني افغانستان کې به امن خامخا راځي. عثمان خان کاکړ په کال 1961 کې د محکوم افغان وطن د جنوبي پښتونخوا د سیف الله په هندوباغ کې زیږیدلی و. هغه د پلار سردار عبدالقیوم خان کاکړ یو قومي مشر او کهول یې د کاکړو یو درانه ټبر سرګرو قومي مشران دي. عثمان خان کاکړ ابتدایي زده کړې د هندوباغ په ځایي تعلیمي ادارو کې ګریجویشن یې په بهاورپور او اعلی تعلیم یې د کوټې پوهنتون نه حاصل کړی و. هغه په معاشیاتو او په قانون کې لوړ زده کړې حاصل کړې وې. شهید عثمان خان کاکړ ایله 14 کلن و چې سیاسي مبارزې ته یې ملا وتړله. هغه په کال 1980 کې عملي سیاست د پښتون سټوډنټ ارګنایزیشن او نیشنل عوامي پارټي پښتونخوا نه شروع کړ. په کال 1983 کې د مزدور کسان پارټي د طالب العلمانو څانګې سرحد سټوډنټ فدریشن او د نیب پښتونخوا پښتون سټوډنټ ارګنایزیشن انضمام وشو او پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن په نوم یې نوی سټوډنټ تنظیم جوړ شو. په کال 1980 کې د پښتون په اهم مرکز پیښور کې د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن په لومړی کانفرنس کې شهید رهنما دغه سازمان سیکرټري اول منتخب شو. په 1980 کې د پښتونخوا نیب او د پښتونخوا مزدور کسان پارټي د پښتونخوا ملي عوامي اتحاد په نوم د پښتنو ګوندونو اتحاد جوړ کړو او هغه د دې اتحاد مرکزی کونسل غړی شو. په کال 1989 کې دغه اتحاد د پښتونخوا په ملي عوامي پارټي بدل شو او د تاسیسي کانګړې نه پس یې په اول صوبایي کانفرنس کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د جنوبي پښتونخوا صوبایي سینیئر سیکرټري وټاکل شو. په کال 2000 کې د جنوبي پښتونخوا په صوبایي کانفرنس کې صوبایي صدر شو. په کال 2013 کې د پارټي د صوبایي صدر سره سره د پارټي په څلورمه کانګړه کې مرکزی سیکرټري هم وټاکل شو چې د خپل ژوند تر اخیره د ګوند صوبایي صدر او مرکزی سیکرټري پاتې شو. شهید عثمان خان کاکړ په خپل 40 کلن سیاسي مبارزه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بیرغ لاندې د MRD جنیوا امن کمیټه پښتون رهبر کمیټه فونم MPDM PND AOFDM د لارې یو سیاسي کارکون او رهنما په حیثیت د قومي خپلواکۍ چتار تر بولانه د پښتون ملي وحدت په ملي وسایلو قومي او ولسي واک او اختیار جوړولو د آزاد افغانستان د ملي استقلال ارضي تمامیت پایدار امن او ترقی لپاره او په پاکستان کې د قومي برابرۍ جمهوریت د آئین او د پارلیمان د بلادسته د قانون د حکمرانۍ په سیاست کې د پوز او د انټيليجنس د ایجنسیانو په پرله پسې مداخلت کارولو او جرایمو په خلاف شاندار او ویاړلې مبارزه وکړه. د پښتنو د قومي اهدافو او د حصول او په ملک کې د جمهوریت او حقيقي فدریشن د پاره شهید عثمان خان کاکړ د 2015 نه تر 2021 پورې د پاکستان په سېنات کې یو توانا او مضبوط غړی و. هغه د ګوندونو په استازیتوب د پښتنو او د نورو محکومو قومونو د برابر باعزته او معیاري ژوند او د آزاد افغانستان د دفاع لپاره زورور رول ادا کړی و. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سیکرټري عبدالرحمن زیارتوال په 13 جون VOA ډیوی ته وویل چې عثمان کاکړ په 18 جون ماښام په کوټه کې په خپل کور کې هغه ته د برین هیمریج شوی یا د مزغو رګې شلیدلې او دغه مهال هغه په کوټه کې دننه په ټلیفون خبرې کولې چې راغورځېدلې او د سر رګ یې شلیدلی و. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې مشر عثمان خان کاکړ د کراچۍ په شخصي روغتون اغاجان کې 13 ورځ په حق ورسېدو.
عثمان خان کاکړ په 30 جون د شورو یا د چهارشنبې په ورځ خپل پلارني کلي کې خاورو ته وسپارل شو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د هغه عثمان خان کاکړ په مړینه 7 ورځو ماتم اعلان کړی.